بچپنه دا خو پر توکلو ننګلي دي موږ یې بیا سرکار بیا پکې زار خلکو له پکار ده چې بس له وخت سره مقابله وکړي او پاکستان کې پیسې کمود مازدیګرایه ګلې ګلزار بیا د اراده شته بار چې دبۍ ته ولاړ شم یعنې مطلب که داسې بندګان چېرې راباندې مقدر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو جلیل شیراني یم اسلام آباد دی د سنټور عثمان په دغه چمن کښې ناست یو سخیر امان هم راغلی دی سنجان دی سخیر امان دا ټیم له ډیوټۍ څخه فارغه شوی و بیا وویل چې قدرتي موږ هم سره ملاو شو چې سنټور څخه به لږ چکر ولګوم له سخیر امان څخه پوښتنه کوو چې د اسلام آباد بیا د سنټور د مازدیګر او دلته ډیوټۍ خپل ټولګیو ته ښه راغلاست ټي وي ته شکریه ادا کوو او موږ دا وخت سنټور سره ناست یو د چا په کیسه کې نه یو په ځکه چې دا خو دنیا داسې جنت خو نه دی یعنې ژوند کوو شکر الحمدلله بس د سنټورس مازدیګرای دی قسم قسم ډانچې سړی وویني او قسم قسم شکلونه سړی وویني یعنې مطلب ټینشن ختم او موږ ځکه چې ژوند باندې ملت دی هغه موږ په بدنیتیو کې تر ولې آزاد نه خو تر په شهرو کې خیرمان چې کوم دی بار یې هم ټیم تر کړی دی په ابوظبۍ کښې هم 4-5 کاله تر کړي دي او مخکې هم اسلام آباد له به راتلی بیا ابوظبۍ ته ولاړې اوس بیا دلته یې څه محسوسوي ما په بچپن کې په دې سنټورس کې مزدوري کړې ده خو لیکن بیا ولاړم امارات ته دوبۍ ته د کورنیش په غاړه مې ډیپټي کړې ده 4 کاله 4 کاله ما دوبۍ کې تر کړي دي د دوبۍ پیسه قیمتي ده خو مازدیګرایه ټینشن او پاکستان کې پیسې کمود مازدیګرایه ګلې ګلزار بیا د اراده شته بار چې دبۍ ته ولاړ شم یعنې مطلب که داسې بندګان چېرې راباندې مقدر چې د سکون ژوند وي او پلوس راباسه له بینک بیا به ولاړ په لیبرتوب کې نه ځو مطلب بار له تلل هم چې ته څه هنر زده کړې کاروبار یو کار ته زده کړی وي څه سکیل سره وي او بیا ولاړ سي هلته به بیا به تا ته ډیوټي به دا هم ښه وي تنخوا هم ښه وي صحیح خبره ده او خلکو ته څه پیغام ورکوي خلکو ته دا پیغام ورکوم چې موږ دا ټیم په اسلام آباد کې یو یعنې مطلب شکر الحمدلله جوړ صورت بڑی نعمت صحیح ده او دنیا داسې شی ده چې وروره کله به در سره وي کله به نه وي خو هار به نه مني او نه به ټینشن کې ځان راولې بس ژوند کوه د الله بندګي کوه 5 وخت نماز کوه بس د داسې خوا به الله رزق درکوي چې په ګمان کې بدل نه وي په ګمان کې بدل نه وي او د هغه ځای چې تا وختي خبر کړه رمل ته هم سره یاد کړه داسې یعنې مطلب ما په رملو کې ژوند تر کړی دی رمل خو نه دی جهنم دی جهنم په دې به پښو چې د با قدمه نسې پکې اخیستلی په ځکه چې انګار دی سکروټې دي او چې په بولډینګ کې اندر ټي وي بیا هم سړی ته سکون یعنې مطلب چې له بولډینګه بهر یې بس فایده نه لري چې کوم خلک مزدوري کوي هغه ګرانه ده د ابوظبۍ ایوه بلکل ګرانه مزدوري ګران ده خلکو له پکار دی چې څه کار زده کړي خلکو له پکار ده چې بس له وخت سره مقابله وکړي څه کار روزګار د زده وي هلته به هم په سهولت یو څه سکیل سره وي تعلیم څنګه دی تعلیم په باره کې به خلکو ته تعلیم خو موږ ښایسته اپړه پیدا شوي بس له بچپنه دا خو پر توکل ننګلي دي موږ یې بیا سرکار بیا پکې زار بس یې راترسه نور هم دورې تعلیم نشته چې ته لکه موږ په یونیورسټۍ کې ډیپټي وکړو یا بل داسې ځای کې ډیپټي وکړو تعلیم څورې ښه دی بار له هم لاړې تعلیم څورې په فایده درځي تعلیم مسافري تعلیم په ځکه چې ډېر بندګان به وپېژنې خو بس ژوند کوه او مزې کوه دا اوس سخیر امان د ده ډېرې په زړه پورې خبرې تاسې واورېدې